حضرت ایوب علیہ السلام کله تیر شوی دی، عمر یې څومره او یو تکلیف او بیماری پر راغلی د دا اول راله، او بیا په هغه تکلیف څونه موده او د هغه تکلیف د ختمېدو نه پسې څونه عمر او کم ځای دفن دی. نو اختلاف پکې شته، خو راجح قول دا دی چې دا د ابراهیم علیہ السلام نه پس 100 کاله پس پیدا شوی دی، او د ابراهیم علیہ السلام 15 نوسه و، دا هغه 15 پشته پس. ډیر عبادت گزارو او ډیر په پیغمبرانو کې مالدار سړی تیر شوی دی. مور د حضرت لوط علیہ السلام لور وه، د ابراهیم علیہ السلام درواره لور، د لوط علیہ السلام لور د مور وه، او دومره عبادت گزار په پیغمبرانو کې، ټول پیغمبران عبادت گزاری، خود ډیر زیات عبادت کړي، ډیر عبادت گزار تیر شوی دی، او ډیر زیات مالدار او ډیر زیات سخی سړی تیر شوی دی. مال یې دومره زیاتو چې علماء کرامو لیکلی دي څه ځمکې د غرونو وه په غر کې وه، څه د غر لمن کې وه. اوس چې کم وخت کې بیت المقدس دی او څه علاقه د فلسطین د اسرائیلو په قبضه کې ده، دغه علاقه کې دی پاتې کېده، ډېره زیاته آباد علاقه وه، اوس هم وایي ډېره آباد علاقه ده. هغه علاقه اوس د اسرائیلو په قبضه کې ده، کم ځای کې چې حضرت ایوب علیہ السلام تیر شوی دی. او کتابونه لیکي دا ټوله د شام ځمکه وه زرخیزه، وی د دمشق نه مشرقي جانب ته 115 کیلومیټر علاقه راځي، 115 کیلومیټره، او ډیر سرسبز و شاداب غرونه دي، او د غرونو درې دي، او ټول د زیتون بوټي دي پې، د زیتون او د انګورو اونې دي پکې، باغونه دي غټ غټ اعلی، او قیمتی قیمتی فصلونه او قیمتی میوه اوس هم په هغه علاقه کې موجود دي. ځمکې څونه وه؟ علما لیکي وي 1500 قلبې یې وي، 1500، یو قلبه 2 غویان، نو 1000 غویان شو، او د هرې قلبې یو ځان له مستقل زمیندار مزدورو. نو اندازه ولګوئ چې 1500 قلبي وي نو ځمکه به څونه وي. عبدالماجد دریابادي رحمه الله یو تفسیر لیکلی دی، تفسیر ماجدی، هغه لیکي، او 7000 ګډې چیلې وي، 7000، او 3000 اوښانو، او 6000 اوزر ګډه چیلې او 3000 اوښان، او 1500 خره، او دا نیمه علاقه دا لاندې نشیبي علاقه وه د فصل د زراعت، او دا نیمه علاقه د غرونو درې وې او غرونو په هغې خشته خشته باغونو. دې سره نوکرانو، هرې قلبې سره خپل نوکر، او د اوښانو د سرولو خپل نوکران، او د ګډو ساتلو چیلو ساتلو د پاره خپل شپونکیان، او د خرو د ساتلو د پاره خپل نوکران. ډیر زیات مالدار، دومره مالدارو. مهمان نوازی خو د ابراهیم علیہ السلام نوسیو، او ما درته مخکې د ابراهیم علیہ السلام متعلق ویلو چې هغه څونه مهمان نوازو، دې د هغه نوسیو نو مهمان نوازی پکې وه، بغیر د میلمنو نه به یې ډوډۍ نه خوړه. او چې کله به ورته وي پته ولګېده چې پلانکې علاقه کې غریبانان دي، نو د شپې به یې ډوډۍ واخېسته، هغې له به یې رسول. جامې به یې خلقو له ورکولې، څادرونه او جوړې، وی تر دې حده پورې که داسې موقع به وه چې نورې جامې نشته، نو خپله جوړه به یې زر وویسته، ځان نه به یې عام څادر تاو کو، او غریب له به یې هغه خپله جوړه ورکوله.
یو شان د رب العالمین عبادت یې کو. دغه زمانه کې نبی علیہ السلام مبارک فرمائی حدیث شریف تے چې دا شیطانان ببر آسمانونو ته ختل. کله چې خدای پاک زمون پیغمبر علیہ السلام ته وحی د قرآن شریف په شکل کې نازل کړه، نو بیا دا شیطانان د اسمان د خطو نه منع شو. نو ابلیس او د هغه بچي به بره ختېدل او فرشتو چې به خپل منځ کې څه خبرې کولې هغه اورېدلې. نو بره په اسمان کې فرشتو د حضرت ایوب علیہ السلام د عبادت ذکر کو، د هغې صفت یې کو چې ایوب علیہ السلام ډېر زیات عبادت کوي. ځان له عبادت خانه جوړه کړې ده، په هغې کې لګیا دی د الله عبادت کوي، روجې نیسي او منځونه کوي او ډېر زیات سخي سړی دی، سخاګانې کوي. نو شیطان د مسلمان په عبادت ډېر سخت غوسه کېږي، دله حسد راځي او دله بغض راځي. دا شیطان د انسان دشمن دی. قرآن شریف کې اللہ فرمائی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، وی شیطان ستاسو دشمن دی، دی ګورې خپل دشمن وګڼئ. دی خو وایي چې څونه مې د انسانان دوزخیان کړل چې الله ورته غصه کم، ځکه زه خو د دې انسان د برکت نه د جنت نه راشړلی شوی. دا رده کوشش دی او خدای پاک دله یو طاقت هم ورکړی دی، مضبوط طاقت. نو د بره د فرشتو نه د ایوب علیہ السلام صفت واورید. رونو ګورې فرشتې په دنیا کې چې څومره نیکان خلق دي، د هغې صفتونه هم یو بل ته کوي او هغې سره مینه هم کوي. حدیث پاک کې راځي وایي چې کله بنده الله ته زیات ځان نږدې کي، نو الله جبریل علیہ السلام ته آواز وکړي چې دا فلانکې سړی دی، د زه خوښ یم، زمام خوښ دی، جبریل ته م ورسره محبت شروع کا. جبریل علیہ السلام د اووم اسمان فرشتو ته اعلان وکړي چې فلانکي بنده سره د الله مینه ده، تاسو م ورسره مینه وکړئ. هغې م ورسره مینه شروع کړي. اووم اسمان والا شپږم فرشتو ته، د شپږم اسمان والا پنځم اسمان والا څلورم والا دریم، د دریم دویم او دویم لومبي اسمان یو بل ته اعلانونه وکړي. دا اوو واړو اسمانونو فرشتې دې بنده سره مینه شروع کړي. د فرشتو مینه څه ده؟ فرشتې خو تاله غاړه غټۍ نه راځي چې هرکلی درته وایي، او نه تاله میوې راوړي او نه تاله تحفې د هغه ځای نه راوړي. د فرشتو مینه دا ده چې د الله په دربار کې تاله دعاګانې کوي او ستا سفارشونه کوي رب العالمین ته. حضور پاک فرمایي وی بیا ثم توزع القبول له فی الارض، وی بیا دغه فرشتې راشي او د نیکانو خلکو په زړه کې دې سړي سره مینه پیدا کړي. د بدانو نه د نیکانو په زړه کې د سره مینه پیدا شي. نیکان خلق وی لکه پلان کې ډېر ښه سړی دی، د ده نه دعا غشتل پکار دی، د ده نه څه وظیفه غشتل پکار دی، د ده احترام پکار دی، د ده قدر پکار دی. نو قدرتی طور د شیطان دشمنی هغه سړي سره پیدا شي. چې د شیطان دشمنی پیدا شي، نو د شیطان د خپلو ملګرو د فاسقانو ګندو خلقو په زړه کې د بغض پیدا کړي. فرشتې لګیایي د نیکانو خلقو په زړه کې د نیک سړي مینه پیدا کوي، او شیطان بالمقابل لګیایي د فاسقانو او فاجرانو په زړه کې د هغه سره حسد پیدا کوي. نو دا خراب خلق بیا د نیک سړي غیبت کوي، مړه دا پلان کې رو دی، دا چل نو کړی، مړه دا چلې کړی، دا چلې کړی، دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي. نو ګناهګار او بدان لګیایي د هغه بدو، شیطان خپل کار کوي. نو فرشتې دا د نیک سړي خبرې هم کوي او هغې سره مینه هم کوي. یو حدیث پاک کې راځي وی دا نیک سړی چې ښځه د دې نیک سړي خبره نه مني په دنیا کې، او د نیک سړي سره د ده ښځه جګړې کوي، وی په جنت کې حورې لګیایي، هغه الله خبروي. هغه حورې وایي ای ښځې قاتلک الله، خدای دې هلاکه که مردارې. دا سړی ولې خفه کې؟ دی خو تا سره د یو څو ورځو میلمه دی، ان قریب به تا نه جدا شو مونږ له به راځي. د دې سړي دپاره جنت کې کوم حورې دی پې خفه کېږي او دې ښځې ته وله خیرې کوي. حضور پاک فرمایي نو دغې فرشتې لګیا وې
او د ایوب علیہ السلام صفت یې کاو نو د شیطان په زړه کې کرخې چې اوهو دا خو دیونه ایک سړی چې فرشتي صفتونه کوي دله خو څه چلول پکار دی دا شیطان څه وایي وایي یو عبادت به نه کوي زړه مطمئن دی دړه نه روغ دی بچي شته ښځی ده اوه زامن اوه درې لوڼه وې اوه زامن او درې لوڼه او د دنیا جیداد او مال او خان او نوکران نو دی به عبادت نه کوي د ده د اعمال که نه وي دی د عبادت وکړي دا خو خدای مال ورکړی دی نوکران یې ورکړي دي دا رته خدای والي چې د عبادت وکړي الله سره بیا هلته مقابله شروع کړه رب العالمین دی ابلیس ته وایي مقصد دی څه دی وی الله ته د مال دولت اختیار مال راکړه چې دا وله زه هلاک کړم ډېر سته عبادت وکړي دی خو هر وخت کې ابلیس الله سره په ډغره دی وی ځه د ده د مال او دولت اختیار مې تاله درکړه ځه مال ته واله برباد یې کړه او د ده د ګډو چیلو د اوښانو او د ځمکو اختیارات مې ټول تاله درکړل چې څه سره کې وکړه زه ګورم چې ته د عبادت زما نه اړې او کې نه اړې ورونو دا شیطان زمونږ د انسانانو د نیکانو خصوصا او د مسلمان دشمن دی دا نیکان به د ټول وجلې وې خو الله د دې نیکانو حفاظت کوي د فرشتو په ذریعه ویرسل علیکم حفظة قرآن شریف کې الله فرمایي د دې آیات دو معنی کوي علما وی هغه فرشتې خدای پاک په تاسو مقرر کړي چې ستاسو د عمل حفاظت کوي عمل د لیکي کرام الکاتبین ته وی مراد او بعض علما وی نه وی هغه فرشتې ته مراد دي چې هغوی د انسان د مسلمان حفاظت کوي د شیطان نه ساتي شیطان خو لوی دشمن دی دا نیکان خلق بربادی وسوسې ورته کوي نو که د ده وس رسېدلی وي دا ټول به یې وجلی دشمن خلق وجني ودرېږه چې دا نیک سړی مړ کړم ورېږه دا عالمان ټول مړه کړم ورېږه دا طالب علمان ټول مړه کړم ودرېږه دا صالحین ټول مړه کړم چې دا د مخ ځمکې نه د الله عبادت ختم شي هلته فرشتې الله مقرر کړي دي هغوی د انسان حفاظت کوي ته قرآن نږدې شه چې برابر دی شیطان نه پرېږدي دی خپل وس کوي اوس هم کوشش کوي بعض انسانانو باندې چغې مباسي او صحابین بربادی خو فرشتې لګیا دي سناسې حفاظت هغوی کوي چې د حفاظت کېږي الله وی ښځه د ایوب علیه السلام د مال او د هغه د دولت او د ځمکو نه ما فرشتې حفاظت پورته کړه څه دی خوښه یې کوه دی راغې په ګډه او په خوشحالۍ باندې او خپل بچي ټول راغونډ کړل وی نن به یو کمال کوو ما له خدای پاک د ایوب علیه السلام د مال او د دولت او د اوښانو او د ګډو چیلو د خرو د هلاکت اختیار را کړی دی څنګه چل به کوو چې د هر څه وله برباد کو په ده د الله عبادت بند کو یو بچی یې پاسید وی ما زما داسې طاقت دی چې د یو چغه وباسم چغه نو دا څومره خلک چې دي دا د دا نوکران په یو دم به دې لمړه کړم اور به پې وله بل کړم ختم به یې کړم وی ښځه لړ شه او رده چې څومره اوښان دي سره د اوښانو د هغه سروونکو ساروانان چې ورته وایي د هغې سره ټول ختم کړه او بیا ماته ووایه هغه لاړ هغه اوښان خو یو ځای کې سرېدل او الله خو د خپل حفاظت پورته کړی او دله اختیار ورکړه طاقت یې ورکړه یو مضبوطه چغه یې وواله او یو روایت کې راځي چې اور یې پې بل کړه چې څومره اوښانو 3000 اوښان او سره د ټولو د هغې چې ساروانانو سروونکي وه ټول مړه شو نو ابلیس خو لکه د پیری په شان هر شکل بدلولی شي د مشر ساروان په شکل یې کزان حضرت ایوب علیه السلام لګیا یې د الله عبادت کوي منځ کوي ورله راغی او ځان او مخ سر ټکولی شروع کړو چغې شروع کړې او فریاد او اوښکې به یوه وی ته خو د الله عبادت کې او راشه وګوره ټول اوښان دې مړه شو او د اوښانو چې څومره ساروانان دي سروونکي هغه هم ټول مړه شو او جکلې ورته وکتل کلمې ترې راوتې دي او خېټې وینې ترې بیږي او دا دي دا دي دا دي حضرت ایوب علیه السلام فوراً ووی انا لله و انا الیه راجعون کله چې انسان ته تکلیف رسیږي دا به وایي دا قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات ونقص من الاموال والانفس والثمرات کله په تاسو باندې وي زه مصیبت راولم مال بدله کمو ستا وجود کې به تکلیف راولم بچی بدله وجنم الله قرآن شریف کې فرمایي دا به یواز زما یو ازمایشي
وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت، اگا خلق تے اغید پدی مصیبت صبر کی اللہ وی بی زیر والا ورکا، خوشخبری ورکا. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. انا للہ وانا الیہ راجعون دا مصیبت دا ختم دو فطری او نفسیاتی علاج لے. پدی مصیبت سڑے والے غم جنشی دی وی دا خدا ما مال ورانا بل واغشتا دکا دی غم جنشی دا سی وی کہنا دا زوی خدا ماو او دا رانا بل واغشتا، دا مال خدا ماو او بل لانا واغشت، دا روغ صحت خدا ماو بل لانا واغشت. نو دی پدی درمنی کی دا مانا دا مال دی بل ولی واغشت، دا بچی رانا ولی واغشت، دا جن دی رانا ولی واغشت. نو چی دی وی انا للہ دا خود زمانی دا عرص دا اللہ دی، دا نفسیاتی علاج شو. او دا مال خود زمانو، دا بچی خود زمانو، دا جامه خود زمانو، دا ازمکه خود زمانو، دا دا چاوا اللہ. نو چی دلے که دا دردو چی مانا زما شی واغشتا دا غی نفسیاتی علاج شو. دو خو چی دا مور نا پیدا کردم جامه منو بربندو ځان سره خو مې د مور د خېټې نه جیداد هم نه دی رستی، او د مور د خېټې نه مې د موټر هم نه دی رستی، او د مور د خېټې نه مې ځان سره د بچي هم نه دی رابار کړی، او د مور د خېټې نه خو مې د کارخانه هم نه رابار کړی. زه خو دقه یک تنها د مور د ګېډې نه راوتی یم. دا هر څه خو د الله دي، الله واغشتل. دا چغې ولې وه او دا فریاد ولې وه. دویم په دې مصیبت خلک ولې خفه کېږي؟ یاره وی دا شی زما نه لاړ بیا خو واړو میلو نه شي، دا زوی لاړ ملاقات اوس کم ځای ورسره کېږي، دا مال لاړ دا خو واړو میلو راته نه شي، دا امرایي رانه لاړ دا خو واړو میلو نه شي. نو چې کوم شي تا سري او تا نه لاړ شي او ته وایې چې بیا راته نه میلاویږي، نو فطري طور د انسان په زړه کې هغه غصه غم پیدا شي. نو دې پسې دویم ټکي څه دی؟ وانا الیه راجعون. مونږ ټول به الله ته واپس کېږو، دې ملاقات به کېږي. که دا زوی مې مړ شو ملاقات به کېږي، که دا مال رانه لاړ او صدقه مې کو نو د قیامت پر ورځ به په ښکلي شکل کې ردې ما سره ملاقات کېږي. که دا روغ صحت رانه لاړ او بیماري را باندې راله نو د قیامت پر ورځ به ما سره د دې د یو ښکلي شکل د ثواب په شکل کې ملاقات کېږي. نو په دې مصیبت او په غم کې دا دوه سوچونه راشي چې ما نه شی لاړ دا به میلاویږي او که نه، او دا خو زما الله و انا لله، دا ستانه دي مونږ ټول د الله یو، و انا الیه راجعون. د قیامت په میدان کې به دا ټول سره میلاویږي. نو دې سره فطري طور نفسیاتي طور د انسان په زړه کې اطمینان پیدا شي. بیا الله سوی صبر کوونکو ته الله اجر ورکوي. اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه اولئک هم المهتدون. یو لوی عالم لیکي بخاری شریف کې شته، وی سړی چې چاله یو بار ورکوي نو که ستاسو خیالي نو یو خوا د اوښ نه یا د خر او د اس نه یو خوا ته انډي وي او بل خوا انډي وي، چې د یو خوا بل خو هغې ته انډي وایي که، او چې په هغه منځ کې یو شی پروتي یو خوا هغې ته سرباري وایي، عربی کې ورته علاوه وایي. وی نعم العدلان و نعم العلاوه. وی الله درې بدله ورکړل، دوه انډي او یو سرباري. اولئک څنګه دی؟ علیهم صلوات من ربک ورحمه. دا الله مهربانه او عظیم رحم دو شو. اولئک هم المهتدون، جنت ته بمزي دې سرباري شو. او دا ایوب علیہ السلام متعلق هم الله وای نعم العبد، ډېر ښه بنده، انا وجدناه صابرا، دې مونږ صابر موندلیو. د یو پیغمبر متعلق قرآن شریف کې دا نشته، صرف د ده متعلق راغلی چې انا وجدناه صابرا. الله وی صابر موندل، صبر بهترین شی. قرآن شریف کې الله وی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. بیان القرآن کې مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله لیکلی دی، وی د قیامت پر ورځ او شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی دی، وی د قیامت پر ورځ چې الله تعالی دا اجرونه ورکوي، ثوابونه، چاله به یو په لس ورکوي، چاله به یو په شل ورکوي، چاله یو په 200. او چې کم صابرین دي دوی چې راشي هغې ته به دونه اجر ورکړي چې د هغې څه انتها به ني، بلکې یو روایت کې راځي دومره اجر به چې د هغې به وزن ته او طول ته مجد ني. وایي به چې زه دومره شی مې درکړه چې وزن ته جیسې ته بې حسابه بې کتابه جنت ته. نو په تکلیف او په مصیبت صبر ازمایش خو راځي، په نیکانو راځي. زما رونو حضرت ایوب علیہ السلام ته چې څنګه دی ووې
هغه سوی انا لله و انا الیه راجعون. زخه شوه د یو غم خلاص شو. سبم دا سوچ کو چې اوښ مې مړ شو بیمار شو که نه، او اوښه چې ده نو دا لنګه شو بچی یې راوړو که نه، او په بچی په لنګانه کې مړه شو که نه، یو غم غوس شو. دغه بیا الغم اوزګار شم د الله تعالی عبادت ته څه ناڅه اوزګار شم. شیطان چې خوا شو په سر یې خورې و، خو ما خو یې دی به خفه شي، هغه خو لا ته خوشحاله شو چې غم خلاص شو. بچی بیا راغونډ کړل، نه 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 وایي دړ لږ کمزوری و، لږ نور دړ ور رسول پکار دی. یو بل پاسېد، هغه وایي ماله دا طاقت شته دی چې زه ولې دا ټولې ګډې چیلې سره د دې شپونکیانو په یو ساعت اوس مړه کړم. وایي زه ورځه پې 2000 ګډې چیلې وې سره د شپونکیانو، او خرو چې پې ورغې هر څه یې دوړه کړل. راغی د هغه مشر شپونکي په شکل شو. ایوب علیه السلام بیا د الله تعالی عبادت کوي، په ځان یې راکېښود او سر مخ وهه چې بل څوک به په چغو چغو به یې جړلي. ایوب علیه السلام خو ټینګ و، وی راشه که نه تو همغسې لګې خپل منځونه کې، او الله خو دغسې در پسې نښتی دی. مونږ خلک به څونه فریادونه کوو، کوټې غوندې تکلیف به څونه فریادونه کوو، الله نه بیا ګیلې کوو، او بیا الله له پیغورونه ورکوو. زه له لمونځ کوم او ته ما سره دا چل کوې. ته څه پوهېږې؟ ته نه پوهېږې، الله پوهېږي. دا زمیندار چې لګیا دی او د دې بوټي خاختراشي کوي، خاختراشي، نو سړی وایي دا بوټي خراب کړه، ګوره د بوټو نه یې غاړې ماړې ووالې، لنډې بونډې یې کړې. لیکن زمیندار دا کار د بوټي د فایدې دپاره کوي که نه؟ ډاکټر چې تا له اپریشن کوي، ته خو ته چغې مې وې، اوهو ډاکټر صاحب لاس مه پرې کوه او ګوته مه پرې کوه، او اپریشن دله کوي، هغه ستا ټیک ته تا له دردمن کوي دي، پیسې دې م لګوي، وینه م در نه وباسي، زخمونه هم در کې جوړوي، لیکن ته په خپله فایده نه پوهېږې، ډاکټر ستا په فایده پوهېږي. لیکن ستا فایده ستا خیر دی که دا ګوته پرې نه کړم، دا کینسر لاس ته ځي، لاس ته نه بیا پرې کېږي، ودې که دا ګوته پرې کول دله ښه دی. نو الله تعالی که دا بعضې تکلیف انسان له راولي، او دا بعضې غم راولي، بعضې مصیبت راولي په وجود کې، په بچو کې، په مال او په دولت کې، دقه مثال دی لکه ډاکټر چې ستا د څښا ګوتې علاج کوي، تا له اپریشن کوي، ته خو د چغې به وې، هلته کې پخوا چې به دا غاښونه وله ایستله، دا خلکو به غاښونه ایستل، اوس خو به ډاکټرانو وباسي که نه. پخوا چې به یې غاښ ایسته، د ما مخکې د یو بابا نه ایسته، هغه امبور یې ورته اړم کړ، داسې چغې یې ورته والې چې دا خپې به یې کله ترپولې او کله به په ځمکه ورته کېناستېده او کله به ورته اوچتېده، یو لوی غم یې جوړ کړی و، او هغه کاکا ورته امبور اړم کړی و، په زور یې تېسته، اوس هغه خو چغې وایي او کنځل هم کوي چې بابا، او زما نه خو دې غاښ وویسته، لیکن هلته کې بابا وایي چې وروره دا غاښ دې ټوله شپه چغې وایي، پرې لږ دړ به تېر شي، غم نه به خلاص شي. دقه مثال دی زمارون. نو حضرت ایوب علیہ السلام له ارث برباد، بیا راغی په ځان مخ سر راکېښودل چې راشه هلته څه چل درنه کوي. بیا وایي انا لله، دا خو زما نه دی، الله دی، ګډې چیلې د چا؟ د الله، هر څه د الله، زما پکې څه، او دا ټول به مونږ الله ته پیش کېږو. زه به هم پیش کېږم زما د دې عمل چې دا کم عمل ما سره کم کېږي او دا کم تکلیف ملاویږي، د دې ثواب به هم پیش کېږي، هېڅ پروا نشته. د دې ګډو چیلو نه به د دې ثواب د قیامت پر ورځ الله ماله ډېر بهترین راکړي، او دا خو زما نو د الله چې په دې م کار ونه شو. بیا بچي راغونډ کړل، وایي وره دغه شته که نه، ځمکې شته، جایدادونه شته، او دا ځمکې به ور سبا نوره مدنه وکړي. یو کس پاسېده وایي چې زما یو طاقت شته، یو شیطان وایي ما له زول او سیلی راوستی شي، دا ټول فصل به موله وسوځومه، او دا ټولې ځمکې به ور داسې کم چې ګډ ګنډېر به یې کم وایي. وایي زه ورده پې راغی فصل باندې، اوس الله خو خپل حفاظت چې پورته کړي، بیا خو دا ګوره جناب دا مونږ چې محفوظ یو، دا د چا په حفاظت محفوظ یو؟ د الله. دا سوال کوه چې خدای ته ما د خپل حفاظت په قلا کې وساتې، دا سوال هر وخت کوه، او الله زما نه د خپل حفاظت امان مه پورته کوه، چې الله لره د خپل حفاظت امان پورته کوه، نو ته خو په مصیبتونو کې ګیرې، ګیر چاپېره سیلابونه دي، دریابونه دي، خړې اوبه دي درنه ګیر چاپېره، غني ازغي درنه ګیر چاپېره، دا خو ته الله ساتي. صحبه ذل طوفان پہ راغی، فصلونه مسودېدل، او داسې طوفان راغی چې هغه چې کمې ځمکې وې هغې وله ټول خاورې او سیلابونه رالل، لکه څنګه چې دا مخکې سیلاب راغی دا ځمکې برباد کړی. او د بولډیزرې دي خلک اورې هغه زما بولډیزرې خو نشته، ټول پټیم برباد شو، پکې پول هم جوړ شوې، پکې شګې هم رالې، پکې سې اوم شلېدلې، ځمکې هم برباده شوې، او چې کم درې وې او باغونه ورسه لاړل جوړه شو. راغی بیا ایوب علیه السلام له چې ورته راغی څنګه وی ته خو دغسې کوې عبادت، اوښان دې ملاړل، اسونه هم لاړل، غوان قلبې هم لاړې، ګډې چیلې هم لاړې ختمې شوې، خره هم لاړل ختم شو، او هغه فصلونه دې هم لاړل برباد شو. د مشر ناظر زمیندار په شکل کې راغی، بس زه یو بچ شم، او باقي چې څومره پټي ورسه لاړل دوړه شو.
دی بیا وی انا لله و انا الیه بس ښه شو غم خلاص شو د الله و الله واغشته د دې بدل ممال الله د قیامت پر ورځ په یو ښه شکل کې راکړي د بیا خپل میټینګ وکړ خپل بچي راغونډ کړل دا سړی خو د عبادت ته نه منې کېږي یو ما خو خدای سره مقابله شروع کړې ده لاړ الله له څه چل دی وکړه یو مونځ دې ختم کړه یو سجده دې پې بنده کړه الله وایي بچي شته ښځی شته زړه نه مطمئن دی چې د بچي مې شته بیا به نور مال پیدا کړو زه وایي دغه اختیار مې هم دله درکړو چې راغی بیا خپل بچي راغونډ کړل وایي څه چل به کوو فرشتې دي که نه بچي ورته وایي د هغې ما الله نه اجازت اخیستې دي ورځی پې وایي بیا چې اجازت دی خو دا کوټې به ولوړه ورته به پرې راوغورځو لګیا دی ایوب علیه السلام بچیم دی او ښځی هم دا و څه نوکران هم ورسره دي په کوټو کې شیطانان دا زلزله غوندې پرې راوسته دا اونې دا دغې ستنې منې وړقولو چتونه یې پرې راوغورځول ټول بچي مړه شو اووه زامن او درې لوڼه مړه شو دې پکې خپل هم زخمي شو بیبي هم زخمي شوه دې هم زخمي شو بیبي هم زخمي شوه راغی بیا الله ته مخامخ ودرېد شیطان والا بیا راغی شیطان ورته وایي څنګه دقسې ښې ښځه او خاوند تنها پاتې شوی که نه شوی بچي لاړل مال لاړ هر څه دوړه شو نو حافظ ابن کثیر د ده یو قول لیکلی دی درته ویم بچي او مال او ښځه او هر څه دوړه شو دې څه وایي پکار چې فریاد یې کړی مخ یې والی وي لږې یو کوټې شکوه کړی وی بعضې خلک کوي داسې لیکن پیغمبر سره دا مناسب نه دي څه وایي احمدک رب الارباب اے دا مالکانو مالک زه ستا ثنا کوم ستا صفت کوم احمدک رب الارباب اے دا مالکانو مالکا اے دا بادشاہانو بادشاہ ستا صفت کوم کم ذات ته الذي احسنت الیا تا را سره ښېګړه کړې وه دا ډېر خلک دي چې هغې بچي نو تا ماله را کړي ډېر خلک و چې د هغې ځمکې نه وې دا خو تا را کړې وه ډېر خلک و چې اوښانې نه دا خو تا را کړي ډېر خلک و چې قلبې یې نه وې مال یې نه دا خو تا را کړي احسنت الی ما سره دې ښېګړه کړې وه اعطیتني المال والولد ماله دې مال هم را کړی او بچي دې هم را کړي تا را کړي مال او بچی تا را کړی او تا را سره ښېګړه کړې وه فلم یبق من قلبي شعبة الا قد دخله الله وی مال او بچی دې راکړل وی د هغې محبت مې زما زړه ته ننوتی و ما چې به تا ته مونځ کو نو په زړه کې مې د مال مینه م وه ته مې یادولې په زړه کې مې د بچو مینه م وه تا ته مې سجده کوله زاري مې کوله خو په زړه کې مې د بچو مینه م وه فلم يبق من قلبي شعبة الا قد دخله زما په زړه کې یو ځای داسې نه و چې د مال او د بچو مینه پکې نه دا پکې دننه شوې وه فاخذت ذلك كله مني نو الله دا ټول مال بچي دې رانه واغېستل وفرغت قلبي زړه دې راله اوزګار کړ الله اکبر زړه دې راله اوزګار کړ هغه د مال او د بچو مینه چې مې زړه کې پرته وه الله هغه دې واغېستل ادې واغېستل اخذت ذلك كله مني ټول زمانه واغېستل وفرغت قلبي زړه دې راله اوزګار کړ اوس به ایله ستا داسې شوق سره عبادت کوم پروردګار اوس تماشا کوه مخکې خو به مې ستا عبادت هم کو بچو طرف هم یو توجه به وه د مال توجه به وه دنیا کې چې سړي وي نو د دې توجه وي که نه وي مال چې څومره زیات وي غمونه یې زیات دا توجه وه اوس هغه توجه کټ کنیکشن صرف چا سره دی الله سره دی اوس به بچی نه یادوم بچی مې خوږ دی راشه علاج وله وکړه بچی ناجوړه دی راشه علاج وله وکړه مزدور ناجوړه دی ډاکټر له بوځه وږې دی ډوډۍ ورکړه نه هغه قصې لاړې ختمې شوې د زړه نه هغه مینې محبتونه ووتل اوس صرف او صرف الله ستا مینه مې په زړه کې پاتې ده فرغت قلبي زړه دې راله اوزګار کړه ربه زړه دې راله اوزګار کړه خوشحاله دې کړم فلیس یحول بیني وبینک شیء اوس وي زما ستا په منځ کې پرده نشته زما ستا منځ کې بل حایل رکاوټ نشته مال بچي رکاوټ نشته اوس هر څه ختم دا حافظ ابن کثیر په سورت انبیاء کې په خپل تفسیر کې لیکلی حواله مې درکړه ښځه دې پاتې شو چې پاتې شو ټیټ عبادت شروع شو مخکې په نسبت بهترین عبادت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ماشوم نوسې یو ماشوم بچی نوسې د بیبي زینب مړ کېده وفات کېده بیبي زینب سړی راولېږه نبي علیه السلام ته چې بابا ته مې ووایه چې راشي ځکه چې اولاد له پلار راشي نو غم له غوندې دغه شي کم شي
نبی هم خو پوهیو چې دا حضور پاک ډېر لوی رحم که زه ورغلم خو مال هم جړه راځي دا لور به مې نور هم پریشانه شي وی دې لور ته مې ووایه چې ان لله ما اخذ وله ما اعطا چې څه درکړي دام د الله دی او چې د نه واغېستل دام د الله دی او فلتصبر صبر دی وکړي ولتحتسب او په دې مصیبت کې د الله رضا طلب کوه ګوره څه درکړل او څه واغېستل د چا دی د الله دا تصور او سوچ دی چې د بنده قایم شي چې د مور نه پیدا کېدم سو ما سره ارسه الله راکړه والله واغېستل ته او که ته وایې دا بچې دا به څنګه کېږي دا پلار نو قیامت پر ورځ ملاقات کېږي که خو آزمایش ډېر سخت دی ټینګېدل ورته که نه غواړې به یې نه ګورې دا به نه وایې چې یو سړي وي الله ماله صبر راکړې نبي علیه السلام وی سألت البلا وی مصیبت دی ځکه صبر خو هلې چې مصیبت وي داسې شوه لکه چې مصیبت در باندې راشي نو صبر نه چې مصیبت راشي نو هغه وخت بیا صبر دعا کوه او چې مصیبت نه صبر دعا به نه کوې نه منه شیطان بیا الله الله یا الله سړی مطمئن دی ټیک ده چې بچي یې ملاړل او نوکران یې ملاړل په خپلو لاسونو دفن کړل ښخ یې کړل لیکن جناب الله سړی بیا په خپل ځان مقابله دی که نه که د صحت یې خراب شو د رسته عبادت وکړي زه وایي سن اختیار مې هغې کې هم در بعض مفسرین لیکي چې دی راغی او ایوب علیه السلام په وجود کې اثر د بیماری پیدا اوس ورونو په دې ځان پوهېږي بعضې بیماری د شیطان د ټونګې نه پیدا کېږي بعضې بیماری دا شیطان یو نجس پلید شی دی دی بعضې وخت کې راشي دی لاړې توکي په خوراک کې چې تا هغه ډوډۍ خورې هغې نه مرض پیدا کېږي په څه به ځان بچ کې الله په نوم تېره جمعه مې درته ویلي بسم الله ووایه که دې منځ کې درته یاد شوی بسم الله اوله واخره د الله نوم والا د ده نه به دې الله وساتي بعضې وخت کې د انسان له ټونګه ورکړي بعضې وخت کې د انسان د زخم له لاړې وتوکي متیازې ورباندې وکړي اوس ته نه ګورې چې کله د انسان زخمي شي نو فورا ډاکټران ورته یو قسم ستن وایي ټیسټ یې څه شی دی چې د زخم نه څه کینسر جوړ نه شي جراثیم پکې پیدا نه شي بار نه را نه شي دقه رنګې دې کوشش کوي چې دا جراثیم په دې زخم کې پیدا کړي او په زخم کې څه تکلیف پیدا کړي نو شیطان ظاهري خپل کوشش کوي دا پیغمبر سره هم کوي او بنده سره هم کوي خو پیغمبر ته الله ساتي او عام بنده چې دی نو اته کله خدای وساتي چې دی هغه بهتر کلمات وایي او که هغه بهتر کلمات د پیغمبر علیه السلام ونه وایي نو بیا دې ته نه ساتلی کېږي نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی چې کله ماښام بانګ وي ماشومان بار مه پرېږدئ ګورو دا دې کې فلسفه ده ماشومان به بار نه پرېږدئ چې کله پوره تیاره خوري شي نو که بیا وځي نو وځي دی ولې شیطانان دې وخت کې راخورېږي دې ماشوم ته نقصان بدله ورسوي ممکن ده دغه لږ ټیم کې د ماشومانو نه د الله حفاظت پورته شوی دی او شیطان راځي په دې زخم کې به متیازې درته وکړي لاړې به وتوکي جراثیم به روړي پکې ورته درته واچوي ډوډۍ کې به درته څه واچوي سپېمو کې به درته څه شی واچوي دې خپل لګیا دې خپل کوشش کوي ماسخوت څوک چې سار نه پاسي نبی علیہ السلام فرمایي دا هغه سړی دی باله شیطان فی اذنیه چې شیطان په دې غوږونو کې متیازې ورته کوي خو چې څنګه شیطان نه ښکارېده متیازې مونږ ته نه ښکارېږي نو چې غوږ کې متیازې لاړې غوږ دننه زخمي دی څه به ترې جوړېږي مونږ ته خو د متیازې نه ښکاري خو چې هغه زخم ته شیطان متیازې ورلې نو خامخا بیماري به پیدا کېږي داسې مرض زیړی بیماری کینسر بیماری بله بیماری بله خطرناکه بیماری دا ډېر د شیطان دغه نه پیدا کېږي د مست یو قسم بیماری د ذات الجنب ورته وایي د پښتو بریخ په پښتو کې بریخ پیدا شي زمونږ د زنانه ورسره څه چل کوي د هګۍ زیړ راوالي معده چوک پې واچوي مثلا اوله په دې سینه باندې وتړي په دې پښتو وله وتړي هغې سره لږ په قلار شي ذات الجنب عربو به دې دپاره زیړ لرګې استعمالوي زیړ لرګې او مامیخ پخوا به دا په دوکانونو کې میلاوېدل ډېر بهترین شی دی خو زمونږ خلک اوس هغې ته توجه نه ورکوي یوناني دارو ته زمونږ خلک توجه کمه ورکوي حالانکه هغې کې ډېر لوی اثرات دي نو هغې به زیړ لرګې راواخېسته او زیتون په تیلو کې به یې سور کړه او مریض ته به یې په خوله کې وراړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا ذات الجنب بیماری چې دا کمه بریخونه دي وی دا د شیطان د ټونګې د وجې نه پیدا کېږي ډېرې بیماری د شیطان د ټونګې د وجې نه پیدا کېږي انسان چې کله پیدا کېږي حضور پاک فرمایي نو شیطان په دې تشي کې یو ټونګه ورکوي هر چاله ورکوي صرف دومره کار دی چې د پیغمبرانو
الله دا هغه د هغه اثر نه محفوظ ساتي او نورو خلکو کې هغه اثر وردن نه ټونګه ورکوي هر چاله ورکوي ټونګه سره ورکوي بل اثر وردن نه کي ټونګه دیله ورکوي چې بیماری پکې پیدا کړي نو داسې د پیغمبرۍ سره منافي خبره نه ده راغی ایوب علیہ السلام غریب بیمار دلته بعضې خلکو څه غلطې قصې پکې وردن نه کړي وي په وجود کې چینجي وشو دا دروغ ده چینجي پکې وشي او بعضې وایي چینجي بیا را چې پرېوته بیا راغېشته واپس بیا په زخم کې ځان لا اچو دا دروغ دی ټول نو د پیغمبر په وجود کې چینجي نه کړي او بیا چینجي به رالې واپس په وجود کې باچې او څوک وایي چې وینه کې بیا دی نه دا غلطه خبره بیمار شو بس تکلیف شو وجود یې رو رو ټپېده کمېده داسې بیماري پرې راله ممکن ده دانې پرې راختلي لکه پخوا چې په خلکو د عقل نه کې به راتلې چیچک دا دانې به راختلي بیماري به راغلي خو دې حد ته بیماري ورسېدله چې دې د ګرځېدو نه ووته د کار قصب نه ووت کار یې نه شو کولی مزدوري نه شو کولی قصب یې نه شو کولی د ګرځېدو نه ووته یو جونګړه کې په خپلو پټو کې دال یو جونګړه جوړه کړې وه په هغه جونګړه کې دی یو بیبي یې دیرو د بیبي نوم یې رحمت یا د بیبي نوم په دونه پورې راغلي ثابت دي تفسیر مظهري هم لیکلي دي او روح الماني هم لیکلي دي او نورو مفسرین هم لیکلي دي او دا پکې نشته چې وجود نه وینې بیا دی او خلکو ته کرکې کولې نفرتونه یې کول او یا چینجي پکې شوي او چینجي بیا راغېشتل او په وجود کې بیا اچول دا د پیغمبر د بیادبي ده د پیغمبر د شان سره مناسب خبره نه پیغمبر کې چینجي نه کوي او نه پیغمبر خدای پاک داسې کوي چې خلک دې نفرتونه شروع کړي ٹھیک ده د دشمنانو بغض وسري حسد وسري بعضې خلکو به خبرې کولې چې وګوره څه غلطي ته شوې ده که نه خدای رانیولې ما خو درته وختي ووې چې د نیکانو خلکو متعلق ګناهګار او بدان خلک چې شیطان په زړه کې وسوسې اچوي نو بعضې خلکو به هم دا خبرې کولې چې غلطي ته شوې ده که نه بعضې خلکو به نفرتونه هم کول لیکن داسې چې چینجي پکې وشو دا دروغ دی ښه یا وینې به ځوې ورته بېدلې دا دروغ دی بهر کیف یو جونګړه کې دیره شو بیبي ورسره ده بیبي یې لګیا ده او خدمت محنت ولا کوي مزدوري کوي او دل هم راوړي او په خپله هم خوري جنابو څونه عمري بیماري وکړله دا یو کالو چې دا بیماري پرې راله او یو کال عمر او روح المانی کې د نبی علیہ السلام خاص شاگرد حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت انس روح المانی کې دا حدیث دا حضرت انس فرمایي چې 18 کال دا بیماری تیر کړل او په دې 18 سال کې الله ته د جوړوالي درخواست هم نه کړی بیبي ورته وی او ځل وی الله ته سوال وکړه چې الله تعالی دې جوړ کړي او ته سوي وی ما 100 کال روغ صحت تیر کړی دی وی او یا کال نو او یا کال بیماری چې را باندې تیر شي نو الله پکا دې چې الله ته سوال وکړم روغ صحت او یا کال او بیماری 13 کاله وی د شرمېږم الله ته نشم ویل مالا یار او یا کال چې مزې کولې او بچی دې مو او مال دې مو ځمکې دې مو جایداد دې مو اسم نه او چې 13 کاله لا او یو ته خو نیمه تم نه رسېدلې بیماری رااله نو اوس فریادونه کې لیکن علماء لیکلي دي دا حافظ ابن کثیر هم نور علماء هم لیکلي دي چې سترګې او جبې محفوظ وګونه جبه سترګې باقاعده محفوظ په سترګو خو بعضې بیماري خو په سترګو راشي سترګې لندې شي بعضې په غوږونو راشي غوږونه کاڼه شي بعضې په جبه راشي جبه خرابه شي نه جبه هم ښکلی خپل کار کوي چې د الله ذکر پې کوي عبادت پې کوي غوږونه خپل کار کوي خبرې پې اوري او سترګې هم برابر خپل کار کوي بس غوښه لاړه ختمه شو او ډانچه د هډوکو پاتې شوه کمزورې شو دومره کمزورې چې اوس د ګرځېدو د ناستې طاقت هم نشته دغه بیماري و بیبي یو ځل شیطان وی چې راشه په کومه طریقه دې ګډوډ کړ شیطان د یو حکیم په شکل ده یو بوډا حکیم په شکل چې راغی څنګه ده پخوا به زموږ په دې وطن کې هم د حکیمان ګرځېدل بوډي به ورسره یو ځای کې کېناسته دا بیبي چې په کومه لاره تله دا بیبي یې ورله ته حکیم یې او یاره زما خاوند دا جونګړه کې پروت دی د هغې علاج وکړه ډېر سخت بیمار وی ښه زه به وله علاج وکړم خو زما یو شرط دی څنګه دي پیسې به هم نه نه بلکل به ټیک ټاک شي جوړ به شم دا پوڼې والا دا والا ورکړه خو دا دي چې ته به دا وایې چې دې حکیم جوړ کړ دا به وایې
چې دا د یقین جوړ کړ ولی چې د ما شهرت راشي شیطان خو پوره خبیث دی په الف لام ده چې د ما شهرت راشي او سبا نور خلک هم مال راځي دا به پیسې د نن عالم ته غریب او تا سره اسم نشته مزدور کار یې ځان دا غریبه کړی مزدوري به کول او خاوند هم بې څوکه دی دله مفت علاج کوم خدا به چې د یقین جوړ کړو ګوره جوړونکي څوک دی الله ډاکټر خو در سره په علاج کوي ډاکټر وی ما جوړ کړی په دروغ وې ډاکټر جوړول نشي کولی دا چې کوم دارو ته خوري دا دارو چا پیدا کړ دا ډاکټر چې کوم دارو درکوي د دې بوټو نه درکوي که نه دا چا پیدا کړل الله او په دې بوټو کې دا اثرات چا پیدا کړي دا خوږ بوټی دا تریخ بوټی دا تریو بوټی دا بوټی چې دی نو دا ملیریا لرکوي دا تبه لرکوي دا خوله وباسي دا پکې چا اثرات چا پیدا کړي دي ډاکټر خو صرف هغه ته د خاصیاتو پته را چې په دې دارو کې دا خاصیت دی د دې بیماری او په دې دارو کې دا خاصیت دی دا ورته پته ده دا دارو چې خېټې ته ورشي دا دنه دارو په دې معده کې هضم شي او د دې بعضې اثرات دماغو ته ځي او د بعضې زړه ته ځي او بعضې رګونو کې د وینه ته جوړېږي دا نظام دننه څوک چلی ډاکټر چلی ډاکټر ورسره دننه کوزېږي اوزېږه دا ډاکټر ورسره کوز شوی دی معده کې ورسره ګرځي او هلته کارخانه کې ته وینه جوړوي ډاکټر خو صرف خاصیت پیژني چې د دې بوټي دا خاصیت د دې بیماری دا علاج دننه چې دارو ور واچوي دا وینه ته څوک جوړوي د دارو ادینه دا صفرا او دا سودا او دا مختلف چیزونه څوک جوړای دا بیماری په څوک لړکای نه په الله کوي کوم اوبو کې چې ډاکټر دارو جوړي دا بچا پیدا کړی دي الله پیدا کړی زمیدار کاکا وای وی غنم ما زرغون کړی آی خامخله دروغ وای تاسو صرف تخم نستلې دي پس مکه کې دا زرغونتیا طاقت چا پیدا کړی دی الله او د دې بوټي نه را خشتخ کولی وږي چا پیدا کړل الله کله زمیدار وسوي نو بیا به په یو ټانټه کې لس وږي پیدا کول او شل به پیدا کول دا څه وکنه دا خدای الله کار دا ابو هوا چا پیدا کړی دی الله زمکه کې طاقت چا پیدا کړ الله او زمیدار بابا په دې لاس کې په دې سترګو کې په دې دماغ کې دا طاقتونه چا پیدا کړی دي الله پیدا ته صرف ظاهری او سبب باقی نظام څوک چلای الله چلای نو هغه خبیث ورته وایي شیطان وی ته به دا وایې چې د جوړ کړم هغه غریب هم دا ذهن کې واچولا هغه خو مطلب دا چې دا مشرکه کم لیکن هغه ته خو زړه کې هغه دا واچوله چې د حکیم په ما ځان مشوره چې راغی خاوند ته کېناست ایوب علیه السلام ته داسې یو حکیم دی لار کې او ما ته خود مفت داروي دا پوڼې راله راکړي دا وله ورکه جوړ بشي خو دا چل دی چې دا ټکې به وی چې دا دغه جوړ کړو حکیم جوړ کړو چې شهرت دا هغه راشي ښځې دا څوک حرامي دی دا څوک شیطان دی رزیل دی ښه او دا خو تا داسې خبره دې وکړله زما په مخ کې قسم دې که زه جوړ شم سل چامکینه به دې وام سل غزار به دې پرېږدم دې دا خو لا زه جم دی ما ویرېده په دا ښځې له زورنه ورکړه چې بیا دې کیم له ورنشي هسې نه چې زه مړ شم دا ښځه راله په بل طرف بونه دي ښځه راله ګمراه نه کي قسم یې ورته وکړه یاره سړیه تا دې خدای جوړ کړي سل نه زر غزاره مې ووایه تا دې خدای جوړ کړي ورې دې کې دا سبق هم دی چې ښځه د خاوند خدمت کول څونه په اخلاص خدمت یې ورته د خاوند غصه برداشت کول دا نه چې دی جوړ دی او ټن دی او مال راوړي نو زه به د دې خدمت کوم او چې دی پرېوته نو بس خیر و خلاص چې جوړو دله هر څه راوړل نو دا مې خاوند دی او دا مې سر تاج دی تاج ښځې وایي که نه او چې خاوند پرېوځي لږ غوندې بیا وایي مړه لرې کوي خدای دې پې رحم وکړي دوا ورته وکړه چې ښځه خدای دې دا خاوند ورته ووایه چې خدای خاتمه ښه کړي خدای پې رحم وکړي چې خاتمه یې ښه شي خاتمه ښه یا خرابه خو مطلب دا چې زه ته خلاص اچم ټوله شپه راته ټوخېږي او کوټه په مخه اخیستې ده او غریب او چې پرېوځي نو څونه دا ښځې ورته بیا خبرې څونه کوي ما راته ویې که نه چې یخې اوبه مسکه که نه ټوله شپه ټوخېږم همدقسې ښې ښه چې دا تا پختی دې راوځي خدای دې مردار کړي بدې ردې مور ته وایي دا ښځه دا ګناهګاره ښځه ده د خدای نه لرې سرکشه ښځه ده چې خاوند ته بد رد وایي چې دې ټیک ورته دې راوړل خو خوشحاله وې نکري دې به دې په لاسونو پورې کولو په پردو ودونو کې به ګډېدې واده به د بلو ګډا به پکې تا کوله او چې دا غریب پرېوته نو اوس بد رد ورته وایي دا خطرناکه ښځه دا خدای دشمنه ښځه ده دا پکې مونږ له سبق دی د پیغمبرانو واقعاتو کې د عبرت دی او دا مونږ له سبق دی چې وګوره ناجوړه شوي سل چوکې نه زر مې ووایه
ستا دی خدای پاک جوړ کړي چې دا بالکل انتها ته ورسېد او ډېر زیات کمزوری شو که نه او نور دا سجدې نه وځي اوس په ناست هم الله ته مونږ نشي کولی نو بس الله ته لاسونه پورته کړل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين بیام دا نه وي چې الله ما جوړ کا ما ته تکلیف رسېدلی دی او الله ته ډېر زیات رحم کوونکی دا نه چې ما جوړ کا تکلیف رسېدلی دا هم نه وي چې تا تکلیف را رسولی دی بل ځای کې څه وایي بل ځای کې وایي چې أني مسني الشیطان بنصب وعذاب انی مسنی شیطان ما ته تکلیف را رسولی دی شیطان دا عذاب را رسول تکلیف را رسولی دی ګوره خالق د خیر او د شر د دواړو الله دی لیکن د شر نسبت به الله ته نه کې بې ادبي ده که دا دی چې الله تا د عذاب را رسولی دی او الله تا دا بیماری را رسولی ده نو بده نه ده الله خالق ته الله را رسوي بې ادبي ده شیطان ته نسبت کوي حالانکه ما من مصیبت فمن الله مصیبت تکلیف الله را وي انت ارحم الراحمین خدایا ډېر لوی رحم کوونکی ذات خو ته پروردګار بس چې دی اوی الله تا الله فوراً جبریل علیہ السلام فرشتہ والا راولېږل پاک وډګی کې ناست ارکض برجلک هذا بارد مغتسل وشراب ته پونده دی ووهه پونده یې والا راواغېسته ځمکې لی واله الله یې چینه پیدا کړه چینه پیدا کړه پیشاب پکې ولامبه ویلامبل او ویسکل هذا مغتسل بارد یخی بالا او د سکو بدی پکې ولامبل او په ځان یې واچولې خدای پاک دې د شلو کالو ځوان جوړ کړ ټولې شی الله که نه بیماري لاړه ختم بعض انساني بیماري ختم شي خو د هغه دانو اثرات په دې مخ کې پاتې شي په لاسونو کې پاتې شي هغه زخمونو اثرات پاتې کېږي الله د زخمونو اثرات هم ختم کړ ټیک ټاک او خشته سور سپین مزیدار خوبصورته چې څنګه شلو دویشتو کالو اقصې الله کړ ګوره هر تکلیف ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا تکلیف پسې راتی خشته ښکلې شکل مزیدار خوبصورته سور سپین او نوجوان ښځی راله چې څنګه راله کوټې ته یې وکتل اوس په کټ کې دی ناست دی ای سړیه هدلته کې زما یو ناجوړه رنځور خاوند و هسې شو او خوده چې ته درندګانو جوړوړي چې ته حیوانات جوړ تختولی دلته یو د دې ځای کې ستا دې ځای کې پروت یو بوډا او یو بیمار یو رنځور ناجوړه څه شو ایوب علیه السلام دې ته پېژنې خپل خاوند دې پېژنې او ولې دې نه پېژنم ما ورسره بله عمر تېر کړی دی خبرې ورسره داسې شروع کړه چې ښځې وپېژنده ویې زه مخه الله ځوان کړ او ښځه مولا خدای ځوانه کړه آتیناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکر للعابدین خدای پاک ول 25 زامن ورکړل څو زامن 25 زامن خدای پاک ورکړل مال خدای سونه ورکو بخاری شریف کې حدیث دی رسول الله مبارک فرمایي د سرو زرو د ملخانو باران شوپې د سرو زرو ملخانو باران شوپې د ور منډه کړې او هغه راغونډۍ په خپل څادر کې الله ورته وایي ای ایوبه دې نه مې غني کړې نه پیغمبري مې نه درکړې داسې کې لا یا الله وی لا غنا عن برکتک دا ستا برکت دې نه زه مستغنی نه مجت مې دی مال ستا برکت دی ستا برکت نه ځان نه مایوس کوم بچی خدای ورکړل مال بیا خدای ورکړ جیدات بیا الله ورکړ د هغې نه زیات اوښان د هغې نه زیاتې ګډې چیلې د هغې نه زیات باغونه یو تکلیف مصیبت پې راغی څونه عمر یې تېر کړ بیا د بیمارۍ نه پس څوک وایي 100 کاله څوک وایي ټول عمر یې 100 کاله او راجح قول دا دی چې د بیمارۍ نه پسې اووه کاله عمر تېر کړ جوړېدو نه پس اووه کاله عمر یې تېر کړ ښه په خوشحالۍ نو مخکې اویا کاله د خوشحالۍ ژوند 18 کاله د بیمارۍ ژوند او ورپسې 20 کاله بیا د خوشحالۍ ژوند دې کې لوی عبرت دی د مسلمان لپاره که په چا بیماري راشي او تکلیف پکې راشي یو به دې فریادونه نه کوي دعا دې کوي الله ته هغه مخکې دې نه دا نه معلومېږي چې دعا مه کوه اخو یو متوکل انسان و اخره کې دعا کړې ده مونږ له دا دلیل شو مونږ هغه ځای نه شو ټینګېدی دعا کوه
بل ښځه به د خاوند خدمت کوي غورځی به یې نه په خدمت یې ولا بل دا به نه وی چې ډاکټر جوړ کړم ډاکټر راله علاج وکړه جوړونکي څوک دی الله دی چې کله جوړ شو الله ورته وایي سل چوکې به څنګه چل کې دی ښځې سره دې خدمت وکړه او ته دا چې سړي بیماري غوسه هم ورځي کړي بیمار او بیا داسې خبره یې واورېده چې په هغې خامخا غوسه ورله دا د الله جمدې مو داسې خبرې کوي او که زه مړ شوم چې څه به کوي اوس به ورسره څه چل کې سل دورې خو چې دا ووایې سل چوکې او سل چامکې خدا ممړه شي څه به کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الله ورته یو حیله وښول یو جارو راواله چې سل ډکي پکې وي یو جارو راواله جارو چې څو ډکي پکې سل غزار والا ورته بس سل چوکې والې شو که او ته الله چله خو یو شمراخ جارو یې راواغېسته پکې سل ډکي وو او یو شلقې والا ورته په هغې څوک دومره نه خوږېږي هغې ښځې خدمت وکړه د خاوند خدمت به کوې د خاوند په دې الله اجر او برکت ورکوي په تکلیف به صبر کوې دا مصیبت تکلیف دا ته معلومه شوه چې دا بیماري او تکلیف هر وخت د خدای قهر او غضب نه ګني په پیغمبرانو باندې راتله فاسق فاجر له د خدای قهر او نیک سړي دپاره د خدای پاک رحم درجې ولا بلندوي الله تعالی ولا برکتونه زیاتوي او چې کم کسان په تکلیف کې مبتلي دا د هغې دپاره ډېر لوی سبق دی او ډېر لوی عبرت دی بهر کیف دا دغه دعا مې درته ویله د هغه مې دغه نه ویله نو بهر سے کیف دا الله تعالی په څلورو صورتونو کې د حضرت ایوب علیه السلام دا واقعه د عبرت دپاره نقل کړې ده او انبیاء کرام ټول د خدای پاک مقرب او نږدې مخلوق تیر شوي او د هغې واقعات دا زموږ دپاره لوی عبرت دی